تازه خبر تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا چې جګړه په څه رامنځته شوې وه او افغان ځواکونو څرنګه خپله مېړانه د پاکستاني ځواکونو د دغه برید په ځواب کې وښودله او څنګه یې غاښ ماتونکی ځواب ورکړ، دا ټول معلومات در سره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې او تر اوسه دوام لري. د تورخم کمیسار یوازې جګړه تایید کړه، خو یوې امنیتي سرچینې وویل شخړه د اغزن تار غځولو پر سر پیل شوې ده او افغان ځواکونو د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په ځواب کې 0.2 پاکستاني پوسته هم ویشتلي او جګړه لا هم دوام لري. یوه سرچینه وایي پاکستاني نظامیانو د افغانستان د پامیر په نوم پوسته په توپونو ویشتلې ده چې له امله یو افغان سرحدي سرتیر وژل شوی دی او 3 نور سخت ټپیان دي. دغه راز د سیمې خلک وایي تورخم کې د خیبر پوستې په مسیر تر غوړکي سیمې پورې څو ځایه د افغان او پاکستاني نظامیانو ترمنځ نښته روانه ده. نن ماښام 6 بجې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې لا هم دوام لري. یوې امنیتي سرچینې شمشاد ته وویل نښته د مومندرې ولسوالۍ د غوړکي سیمه کې رامنځته شوې ده. سرچینې وویل پاکستاني ځواکونو هڅه کوله چې غوړکي سیمه کې دروازه جوړه کړي چې افغان ځواکونو یې مخنیوی کړی دی. جګړه د 6 بجو راهیسې پیل شوې ده او لا تر اوسه پورې دوام لري. د سیمې خلک وایي لومړی پاکستاني ځواکونو د افغانستان د خیبر په نوم پوسته په توپونو وویشتله چې له امله یې یاده پوسته سوځېدلې ده. د سیمې خلک وایي په سیمه کې اوس هم د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او افغان ځواکونه د ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سیمې خلک وایي جګړه تر اوسه تلفات هم لري، خو تر دې مهاله د تلفاتو په تړاو په رسمي ډول کوم څه نه دي ویل شوي. د یوې سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د غوړکۍ په سیمه کې یوه دروازه جوړه کړي، خو افغان ځواکونو یې دروازې کېښودلو ته پرې نه ښودل او هغوی ته یې سخت غاښ ماتونکی ځواب ورکړ چې په نتیجه کې یې مرګونې نښته رامنځته شوې ده. د روانې نښتې په هکله د تازه دقیقو او وروستیو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. موږ هڅه کوو تر څو په دې تړاو تاسو ته تازه دقیق او وروستي معلومات را پیدا او وړاندې کړو.